محترم مفتي صاحب یو ورور پیغام پرېښی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي موږ د غواوو یوه ډیرۍ لرو او په دغه ډیرۍ کې مو غواوې د دې لپاره درولې دي چې د دوی شیدې خرڅ کړو او پر هغه باندې ګټه وکړو او د غواوو د خوراکي توکو تنظیم موږ په خپلو مصارفو برابروو. آیا اوس په دغه غواوو کې زکات پر موږ باندې شته او که نشته؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که چیرې یو کس خپل ډیرۍ کې غواوې ساتي او دی د هغه غواو مصرف دی خپل د جیب څخه ورکوي او دغه غواوې تجارت لپاره هم نه وي درولي بلکې د دې لپاره درولي وي چې دغه غواو شیدې دی په بازار کې خرڅ کړي او هغه شیدو ګټه بیا دی د ځان لپاره واخلي، نو په دغه غواو کې زکات نشته. البته کومې شیدې چې خرڅ شوي دي د هغو په ذریعه چې کومې پیسې په لاس باندې راوړل شوي دي، نو که چیرې هغه پیسې باقي پاته وي پر هغه باندې کال تیر سي او هغه نصاب ته هم رسیږي، نو بیا د دغه شیدو پر پیسو باندې زکات شته، د غوا پر قیمت باندې زکات نشته که څه هم غواوې ډېرې وي. الفقه الاسلامي و ادلته جلد هم صفحه 243، رد المحتار جلد هم صفحه 4، فتاوای هندیه جلد اول صفحه 109. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.